طالبان که د کرونا وایرس ستونزه جدي شي خپل بریدونه کمولی شو. افغان طالبان وایي که په دې هیواد کې د کرونا وایرس ناورین جدي کیږي نو دوی چمتو دي چې خپل بریدونه لا کم کړي او د دې وایرس د خپرېدو پر ضد مبارزه کې له اړوندو بنسټونو سره مرسته وکړي. د طالبانو له دې څرګندونو یوه ورځ وړاندې پرون پنجشنبه افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي وو د کرونا ناروغیو کابو کولو لپاره باید په افغانستان کې اوربند وشي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ نن جمعه د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي د دې غوښتنې هرکلی کړی. افغان حکومت ویلي دوی چمتو دي چې د کرونا وایرس سره د مبارزې او سولې لپاره هر ګټور ګام واخلي. طالبان وایي د دوی تر واک لاندې سیمو کې هم د کرونا وایرسو پر ضد تدابیر نیول شوي دي. د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد BBC ته وویل د کرونا وایرسو سره د مبارزې په موخه مرستندویه روغتیایي بنسټونه او ټولنه ته هر ډول زمینه برابروي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازی سهیل شاهین هم د تاوتریخوالو پیښو پړه پر افغان ځواکونو واچوله او وایي د حکومت پوځي کتارونه د دوی د ولکې سیمې ته د ننوتلو هڅې کوي. په افغانستان کې د کرونا په وایرسو د اخته ناروغانو شمیر تر دې دمه 40 تنو ته رسېدلی او ټولې 350 مشکوکې پیښې ثبت شوي چې 202 منفي او 15 لا هم د معاینې لاندې دي. کرونا وایرس چې دا مهال په نړیوال ناورین بدل شوی په افغانستان کې د جګړو له کبله د لازمې ناپاملرنې په اړه اندېښنې مخ ته ډېرېدو دي. دا زموږ چمتو شوي معلومات. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.